ما ویلیو بیا یې ویم که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده زه مجرم او اوس مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده بیا مې دا خبره ده یو شی دی خو ځان پوه کا زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم یو خبره باید چې ولیکم ګټه خو پکې وکړه موږ ګټ نه خو مخالف نه یو په 600 د اګست په 6,900 یې خرڅ کړه په 6,900 د اګست په 200 یې خرڅ کړه نو 100 روپۍ دې بس دي ډالر کړه په الله خو څوک واجبولی نه شي خو الله تعالی یو څیز په ځان لازمه کړي دا په الله جل جلاله لازمه ده چې دغه انسان به د اور په ډیرۍ باندې په ورځ د قیامت کې کښېنوي الله تعالی به په ده باندې جذام مرض راولي جذام مرض پېژنئ چې روان یې لړزېږي هلکه داسې مریضان هم لیدلي که نه دي لیدلي 10 لکه دې وګټلې 50 لکه دې وګټلې الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي خو لیکن معلومات به دې نه الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو اللہ جل جلالہ سر زما د کامل ایمان برخ نصیب کا او الہ العالمین جل جلالہ سر زما پسادر شو گناہونو د عفی قلم تراکاگا عزتمندو دی دنیا ته چې الله تعالی انسان راولېږه نو په دې انسان باندې رب کریم ډېر مهربان دی د ده دپاره دا نظام د دنیا او د ده دپاره احکام دنیوي او اخروي را پیدا کړه بیا یو تړلی قانون الله تعالی جوړ کړ هغه تړلی قانون چې څوک هم ترې سره غړونه کوي هغه د سزا حقداره ګرځي او چې څوک پې عمل کوي هغه د ثواب لایق ګرځي
کچا په عمل وکړ د سزا او د جزا حقدار هغه څوک کېدلی شي کم خلق چې په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې زندگی تیرای پدې کې د شریعت مطهره سباز احکام ډېر سخت راغلي دي یو پاره کی شریعت ورته احتکار وای احتکار احتکار څه ته وای فقها لیکي احتکار دې ته وای چې د مسلمانانو د ضرورت لپاره چې کوم خوراکي توکي استعماليږي هغه یو سړی په بازار کې بند کی په دې نیت باندې چې یار زبا لګه ګټه وکم لګه فایده به وکم نو شریعت دا په سخت ټکو باندې رد کو په سخت ټکو په دې باندې منع وکړه چې دا کار باندې کوي شته داسې ځوانان چې هغه مال او دولت د دې لپاره جمع کوي چې زه پکې یو څو روپۍ وګټم خیر که د بل مسلمان پکې تاواني خیر که بل مسلمان پکې تکلیف ولیده خیر که بل مسلمان پکې تاواني شي خو چې زه پکې تاواني نشم دا په سخت ټکو باندې شریعت څخه منع کړ چې سودم یو ګناه ده غلام یو ګناه ده خو لیکن د غلا دومره بدیت الله تعالی بیان نه کړ صحیح ده ګناه ده ګناه کبیره ده خدای دې پر حدود په دنیا کې معلوم شو سزا په دنیا کې معلومه شو یو ته ویلې شي سود نو د سود سزا الله په دنیا کې مقرره نکړه ولې وې دا دومره عظیمه ګناه ده چې رب کریم جل جلاله بخپل د سزا ورکړي د انسان په لاس نه ورکړي دا دومره الله ته ناخوښ عمل دی او قرآن کریم کې ښکاره ذکر وکړه په نص د قرآن سره دا ثابته کړه قرآن کریم فرمایل اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله د الله نو ویریږئ وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين پرې تاسو هغه ما بقي چې د سود دي که تاسو مؤمنان یې فإن لم تفعلوا کدا کار مو نه کړ سود مو پرې نه خاوده فأذنوا بحرب من الله ورسوله نبي تیار شي جنگ د الله او د الله د رسول تا صلی الله علیه وسلم صلی الله تعالی خو چا پسې توپک نه راغلی تور نه راغلی جنگ د الله تعالی څه شی دی جنگ د الله تعالی دا دی
چې عذاب ته زما تیار شه. دغسې مسله د احتکار هم ده. کله چې د امت یو څیز ته ضرورت شي او دا ته قیمته کې خوراکي اشیاو کې خو احتکار ده، مگر خوراکي اشیاو نه غیر که داسې یو څیز وي چې د امت مسلمه ورته ضرورت دي او ته د ضرورت نه ناوړه استفاده کې، دا هم جرم عظیم دی. ګوره لوی جرم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته زه په زه باندې د دې بدی بیان کړي چې دا عمل نه کوي. احتکار نظام وساتئ. ګوري دا خبره یاد لرئ، زما په خبره ځان پوه کوي. بعضې ورونه په خبره ځان نه پوه کوي، بیا څه یو شی وي څوک بل شی وي څوک بل شی وي. هلکه اول په خبره ځان پوه کا، د هغه نه بعد بیا ووایه. ما یوه خبره کړې وه، که چا په قرآن کې شمیر د رکعتونو د فرایضو راوښودل، زه مجرم. ما یوه خبره کړې وه، که ستاسو په یاد کې، او اوس مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده، بیا مې دا خبره ده. نو یادانه پکې خبره لیکلې وه، دا پړپړی په کمنټ کې لیکلی وه چې دا خو نشته دی او صحیح ده، په حدیثو کې خو شته. نو مې ساده زما خبره څه وه، ستا خبره څه وه؟ یو شی دی، خو ځان پوه کا. زمونږ دا بعضې نوجوانان هسې احساساتي شي، چېرې یو خبره خو باید چې ولیکم، یو خبره باید چې ولیکم. ما ویلي بیا یې وویل، که چا راته تعداد د رکعتونو د فرائضو په قرآن کې وښوده، زه مجرم. که چا نه اورېدلي بیا یې واورئ، بیا یې واورئ. خو ها لږ جواب په سوچ کوئ. الله دې موږ تاسو ټول ته هدایت را نصیب کړي. اوس د احتکار باره کې خبره کوم، په دې ځان پوه کړئ. احتکار په خوراکي اشیاو کې دی. یو انسان خوراکي اشیاو ته د امت ضرورت دی او دی د امت د ضرورت نه ناوړه استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي، او دی د قیمت دپاره د خوراکي اشیاء ساری. دا ظلم دی. حدیث مبارک کې ورته فسق ویلی شوی دی، حتی حدیث مبارک کې دغه انسان ته ملعون ویلی شوی دی. یا په بله معنا باندې به اوس راواخلو چې ستاسو ذهن ته خلاص شي. د امت ضرورت دی. نن سبا وخت کې جنگونه شروع شو ځای په ځای، نو چې جنگ هلته شروع شي، صحیح اشیاء دلته قیمت شي. اوس که تا ته قیمت راغلی خو مشکل نشته، اوس تا خو په همدغه قیمت اخیستی دی، نو تی ولې قیمته کوې مسلمانو تاجر ورو؟ مثال تا یو شی په 10 روپۍ اخیستی، خو که جنگ دی او که نه دی، خو تا خو په 10 اخیستی که ولې مسلمان باندې 1500 شو ته رسوي؟ ولې؟ دا ناروا دي. حدیث مبارک کې راځي، نبی اسلام سے فرمایي، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ د حدیث مبارک راوی دی، روایت دی ابن ماجہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی، من احتکر علی المسلمین طعامهم، چاچه مسلمانانو باندې داغه په خوراکي اشیاءو کې احتکارو کې قیمتي راوستله، معنی وساته دې لپاره چې دا به قیمت شي. ضربه الله تعالی، الله تعالی به نازل کی په دې انسان باندې، اخته به کی دا انسان په دې باندې
بالجزام والافلاس الله تعالی به بده باندې جزام مرض راولي جزام مرض پیژنې اچ رواني سلړځي ولی د یو انسان د وجود نه غلط استفاده کړي او خوراکي اشیاء په قیمت کړي الله د لاس چې د په قبضه کې ده د هغه عمل بدل کې د الله سے د اختیار نه وته په خپل اختیار دی اوس پیاله نشي اغسته په خپل اختیار باندې دی مزل نشي کولای ولی بل مسلمان د ضرورت نه غلطه استفاده وکړه الله په د عذاب راوست یعنی سوا وخت کې مونږ تاسو ګورو موټر والا ډېر شکایت کوي د ټیکسیانو والا ډېر شکایت کوي چې تیل اسمان ته وختل او غاز اسمان ته وختل یا وغیرہ وغیرہ نور اشیاء چې پښتنه ته کې ولی وای جنگ ده کنه ایران هرمز تنګه بند والکا هرمز تنګه چیرته ده ته چیرته اور خو الحمدلله زمونږ استاد هغه ته ضرورت نشته بیا دا غي نه بعد تا چې د مال قیمت کته د الله په ذات قسم وکړه چې دا تا نوې مال راوړې که زوړ مال نو که زوړ مال دی او تی په اعلی قیمت اوس خرڅه د پاره د دې چې راتلونکي وخت به زه په قیمت باندې واخلم الله جل جلاله سره عذابونه شتا په داسې عذاب باندې گرفتار کی چې بیا به ځان نشي خلاصول دویم مسند احمد یو روایت نقل کړي روایت د ابن عمر صاحب دی حدیث مبارک نقل کړي ابن عمر صاحب فرمایي چې نبی اسلام او فرمایل من احتکر طعاما چا چې احتکار وکړ د طعام ګوره مخکې ما تاسو د دې باره کې تفصیل ویل لري چې بیا په لنډه کې راتاو نشي من احتکر طعاما چا چې په مسلمانانو باندې خوراکي اشیاء کې قیمت راوسته 40 ليله سلويخ شپې فقد برئ من الله تعالی وبرئ الله تعالی منه الله تعالی ته دنوي زاره دی او د الله جل جلاله نوي زاره معنا دا الله ته ضرورت نه لري او د الله ته ضرورت نه لري نو که احتکار خوراکی اشیاء ورته وایي خوراکی اشیاء ولې هغې کې د انسان ضرورت نغښتلی دی نو د عام اشیاء چې قیمته کې بې موجبه هسې بې ځایه نوم دې اورېدلی او خوشحاله په دې باندې چې ولا ډېره ګټه مې پکې وکړه او بعضې خلک لا بل څه وایي وایي خدای دې یو جنګونه نورې کې سم مالداره به شم الله تعالی ته خو اسانه ده کنه الله به دې په داسې مرض ګرفتاره کړي چې علاج به نه وي بیا به څه کوي نو تاجرانو ورونو ټولو ته زمونږ دا درخواست دی الله نه ویره وکړئ د الله د لویه ورځ په سترګو کې وساتئ صحیح ده چې د ایران او د امریکې جنگ دی موږ په دې باندې خوشحاله نه یو که هر څومره شي یو مسلمان هیواد دی دښمن ته د الله جل جلاله نه غضب غواړو الله دې تباه برباد کړي خدا خو نه ده که نه چې ته اوس دس په یو ځای کې شوی دی او قیمتي بل ځای کې راولې الله خو شته هغه به درنه پوښتنه کوي اوس که یو سړی دا وایي چې د دې معنا د کوم ځای نه راولې وروسته حدیث کې درته هغه هم وایم چې حدیث مبارک کې هغه هم ذکر دی احتکار خو مخکې درته وویل چې خوراکي توکو ته وایي په هغې کې قیمت ته وایي اوس راځه یو سړی به دا وي تیر خو خوراکي اشیاء نه دي ګاز خو خوراکي اشیاء نه دي لباس خوراکي اشیاء نه دي راځه بل حدیث مبارک د صحیح مسلم دی ګوره مسلم شریف کې دا حدیث مبارک نقل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم د بخاری شریف روایت ده المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور ده لا يظلمه ولا يسلمه
دا مسلمان ورور به په بل مسلمان ورور باندې ظلم هم نه کوي او دښمن ته به ورکوي نه. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور به ظلم هم پې نه کوي او دښمن ته به هم نه ورکوي. بیا ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د خپل ورور مسلمان په حاجت کې وو، یعنی د یو مسلمان حاجت پورا کو، ضرورت پورا کو. حدیث معنا ده ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د یو مسلمان ورور په ضرورت کې کوشش کو لګیاو، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پورا کولو کې د سره مرسته کوي. مسلمان ورور تا د یو مسلمان ورور سره مرسته وکړه، د هغې ضرورت دې پوره کړ، الله به ستا ضرورت پوره کړي. او ته چې د بل مسلمان ضرورت پوره کړې خو یو دومره وړوکی شان ضرورت وي، الله جل جلاله به ستا ضرورت نه ضرورتونه به دې پوره کړي. کان الله فی حاجته، الله تعالی به د دې مسلمان ورور په حاجت پورا کولو کې د سره مرسته کوي. ومن فرج عن مسلم کربتا، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لري کړ، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لري کړ، فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه، الله تعالی به د دنه په ورځ د قیامت کې د هغې سختو د قیامت نه به الله تعالی د دنه سختۍ لري کړي. احتکار نه غیر عام اشیاء پکې راغله که رانغله جواب راکړئ. عام اشیاء پکې راغله، چا چې د مسلمان حاجت پوره کړ، په دې حاجت کې هر قسم د ژوند ضروریات راځي، که هغه خوراکي وي، که هغه د لباس نه وي، که هغه د پوشاک نه وي، که هغه د ګرځېدو نه وي، هر چا چې د یو مسلمان ورور حاجت پوره کړ، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پوره کوي. ومن فرج عن مسلم، او چا چې د یو مسلمان نه یو تکلیف لري که، فرج الله عنه، الله تعالی به لرې کړي د ده نه کربتا من کربات یوم القیامه، سختۍ د سختو د قیامت نه. تا په دنیا کې په یو انسان اساني راوړله، الله تعالی به په تا باندې په ورځ د قیامت کې اساني راولي. ګوره نو تاجر ورور چې تا اوس د قیمت ته خپه ورکړې ده او قیمتونه جګې او پسې جګې او پسې جګې او پسې جګې، نو الله تعالی ته هم ترتیب ورځي که نه، الله به دې په داسې ځای کې راونیسي چې بیا به د ځان په خلاصولو هم نه پوهېږي. 10 لکه دې وګټلې، 50 لکه دې وګټلې، الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي، خو لیکن معلومات به دې نه وي. بل روایت چې هغه د مسند احمد روایت ته، دام د دغې قیمتۍ سره ډېر ښه لګېږي. معنا زما هغې مجتهدینو ته دی چې کوم مجتهدین د اجتهاد دعوې کوي او په خبره ځان نه پوهېږي، دستي رادانګي. حدیث مبارک کې راځي، معقل ابن یسار د روایت ذکر کوي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده، یقول هغه مبارک داسې وفرمایل، من دخل فی شیء، څوک چې داخل شو په یو شي کې، من اسعار المسلمین، د خرڅېدلو د اخیستلو د مسلمانانو نه یو بازار ته، یو بازار کې څه شی خرڅېږي او دی پکې ور داخل شو، څه شی اخلي او خرڅوي، دی پکې ور داخل شو. مثال ته مشري په لاس کې راغله یا مثال اختیار په لاس کې راغی او د څه وکړه، دی داخل شو د خرڅلاو د اشیاو د مسلمانانو نه یو شي ته ور داخل شه، څه دپاره؟ لیغلیه علیهم، دې دپاره چې دا سامان قیمت کې په دې مسلمانانو بازار د دې دپاره ننوتی چې دغه اشیا په دې مسلمانانو قیمت کې، یا مثال په توګه باندې یو سیز یا بل سیز یا بل چې د ژوند هر یو شی و چې د مسلمان ورته ضرورت او تا ورته قیمت کړ،
نبی علیہ السلام سے فرمائی فإن حقا علی اللہ بشکا دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے چی سبا کئی ان یقعده بعظم من النار یوم القیامہ پورز دا قیامت کے بے اللہ تعالی دا اور پا ڈیرکی باندے دا انسان کی نہیں کم انسان چھے دنیا کی گرزی را گرزی بازارون قیمتی پا مسلمانانو باندے اسعار قیمتی یوشے نے یوشے چھ دے مسلمان ضرورت دے او دے قیمت کئی نبی علیہ السلام فرمائی دا پا اللہ واجب دا تفضلا پا اللہ خصوص واجب ہو رہے بشی وہ اللہ تعالیٰ یوسیس پا زان لازم کی دا پا اللہ جل جلالہ لازم دا چھ دا انسان با دا اور پا دیرئی باندے پورس دا قیامت کے کیے نہیں اور بل روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث راوی دے نبی علیہ السلام فرمائی چھے الجانب مرزوق والمحتکر ملعون تجارت پیشہ خلق چھے خلق تجارت کئی دا مسلمانان و بازار تورن نوسی دا رازق مجازیان دی رازق حقیقی خوار اللہ دی رازق مجازی دے خلقو تا در رزق گٹلو اسباب برابر ہے نو دا دی صفت نبی علیہ السلام کا والمحتکر ملعون او اگا انسان چی دے احتکار کی اشیاء قیمت کی تے دخدے پر لعنت بانے اختشوے انسان دے نو یاد لرئی تاجران ہون دے پس صفاو غگونو بانے واوری حدیث مبارک مادر تا پیش کتی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چی دا اسعار دا مسلمانانو قیمت زیادتی دا دے دا پارا چی دا کار پا مسلمانانو باندے درون کی نبی علیہ السلام فرمائی دا پا اللہ واجب دا چی اللہ تعالیٰ بے جہنم کی دا اور پا دے رکی باندے کی نہیں اور روایت دا بخاری شریف میں در تا پیش کر نبی علیہ السلام فرمائی چی مسلمان دا مسلمان رور دے یو مسلمان دا بل مسلمان ظلم ہم نہ کئی او دشمن تب ہم نور کئی چاچے دے یو مسلمان ضرورت پورا کر اللہ بدے دے ضرورت پورا کی او سوک چے دے مسلمان پر ضروریاتو کی گرزی کی چے دے ضرورت پورا کی اللہ تعالیٰ بدے دے ضرورتونا پورز دے قیامت کے دے ضروریاتو دے قیامت نہ پورا کی تاجرانو لگی احتیاط کوئی کواڑ تاجرانی ہو کا غٹ کہ یو چیز قیمت واخلو قیمت خرچ کی خو مشکل نشتا دا چتا اغس سے 50 روپے دے او خرچے یہ 50 روپے ولی ویم دغه می د ګټه ورځ ده صحیح ده د ګټه ورځ خو دې ده خو الله سره فرق قسم امتحان شته وروره کې راونی ولې نو بیا موږ تاسو ډېر د مریضان پسترګم لیدلی دی او اوریدلی مونږ دي چې ډاکټر ورته ویلي چې د دې علاج نشته وروره زه الګا داسې مریضان هم لیدلی کنه دي لیدلی الله سره د قسم مرزونه مشته ګور کتا ظلمو که صحیح ده ګټه دی او که په ترتیب نه دا چې بل مسلمان ضرورت ته او تا ضرورت نه ناوړه استفاده کوي پختنه وکړه ډاکټر صاحب چې یو سیس 500 روپۍ ټن دی دا چې زه خرڅ کوم مثال 5.5 الته بیرته ماته په زر راکوي زه چې بیرته اخلم په 100 به اخلم په زر به اخلم صحیح ده جواب د دې دا دی ما مخکې ویلې اغسته د 500 ده نو خرڅه څنګه په زر امدکه چې 500 د اغسته ده په 50 پکې وګټا 100 پکې وګټا مثال په توګه درته وایم پټان کې نو مثال 500 د واغسته په 200 اوس مثال درته وایم کداغه سیز تا بیرته ته په زر واغسته خو چې بیا یې راوړې نو بیا به په 100 لس خرڅه کنه یا د مثال په توګه باندې
چې دغه څیز هلته تا ته په زر کېږي او تا اخیستی په 600 دی صحیح ده داسې خو به م ونه کړي که نه چې په 600 د اخیستی په زر د خرڅ کړه 300 د خدای په رضا ورکړي او 100 د ګټه پورته کړي نه دا خو دا 300 تا په جیب کې واچول مسلمان ورور اوس که چېرته دغه شی تا په 600 اخیستی یو دفعه 5,500 ته راپرېوځي او تا په زر خرڅ کړی اوس به څه کوې ګورئ تجارت وی دیتا چې ګټه 10 لکه دې وګټلې 50 لکه دې وګټلې الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي خو لیکن معلومات به دې نه وي بل روایت چې هغه د مسند احمد روایت ته دا هم د دغې قیمتۍ سره ډېر ښه لګېږي معنا زما هغې مجتهدینو ته دی چې کوم مجتهدین د اجتهاد دعوې کوي او په خبره ځان نه پوهېږي دستي رادانګي حدیث مبارک کې راځي معقل ابن یسار د روایت ذکر کوي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده یقول هغه مبارک داسې وفرمایل من دخل فی شیء څوک چې داخل شو په یو شي کې من اسعار المسلمین د خرڅېدلو د اخیستلو د مسلمانانو نه یو بازار ته یو بازار کې څه شی خرڅېږي او دی پکې ور داخل شو څه شی اخلي او خرڅوي دی پکې ور داخل شو مثال ته مشري په لاس کې راغله یا مثال اختیار په لاس کې راغی او د څه وکړه دی داخل شو د خرڅلاو د اشیاء د مسلمانانو نه یو شي ته ور داخل شه څه دپاره لیغلیه علیهم دې دپاره چې دا سامان قیمت کې په دې مسلمانانو بازار د دې دپاره ننوتی چې دغه اشیاء په دې مسلمانانو قیمت کې یا مثال په توګه باندې یو سیز یا بل سیز یا بل چې د ژوند هر یو شی و چې د مسلمان ورته ضرورت او تا ورته قیمت کړ نبی اسلام سے فرمائی فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ بشکا دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے دا حق دے واجب دے پا اللہ تعالی باندے چی سبا کئی ان یقعده بعظم من النار یوم القیامہ پورز قیامت کے بے اللہ تعالی دا اور پا ڈیرکی باندے دا انسان کی نہیں کم انسان چی دنیا کی ګرځي را ګرځي بازارونه قیمتي په مسلمانانو باندې اسعار قیمتي یو شی نه یو شی چې د مسلمان ضرورت دی او د قیمته کوي نبی اسلام فرمایي دا په الله واجب ده تفضلا په الله خو څوک واجبولی نشي خو الله تعالی یو څیز په ځان لازمه کړي دا په الله جل جلاله لازمه ده چې دغه انسان به د اور په ډیرۍ باندې په ورځ د قیامت کې کښېنوي او بل روایت کې نبی اسلام فرمای عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی نبی اسلام فرمایل چې الجانب مرزوق والمحتكر ملعون تجارت پیشه خلک چې خلک تجارت کوي د مسلمانانو بازار ته ورننوسي دا رازق مجازیان دي رازق حقیقي خو الله دی خو رازق مجازي دی خلکو ته د رزق ګټلو اسباب برابروي نو د دې صفت نبی علیہ السلام وکړه والمحتکر ملعون او هغه انسان چې د احتکار کوي اشیاء قیمته کوي ته د خدای په لعنت باندې اخته شوی انسان دی نو یاد لرئ تاجران ورونه د په صفاو غوږونو باندې واوري حدیث مبارک ما درته پیش کړ چې نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې د اسعارو د مسلمانانو قیمت زیاتوي د دې لپاره چې دا کار په مسلمانانو باندې دروند کړي نبی علیہ السلام فرمایي دا په الله واجب ده چې الله تعالی به جهنم کې د اور په ډیرکۍ باندې کښېنوي او روایت د بخاری شریف میں درته پیش کړ نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی یو مسلمان د خپل مسلمان ظلم هم نه کوي او دشمن ته به هم نه ورکوي
چا چې د یو مسلمان ضرورت پوره کړ الله به د ضرورت پوره کړي او څوک چې د مسلمان په ضرورتو کې ګرځيږي چې د ضرورت پوره کړي الله تعالی به د ضرورتونه په ورځ د قیامت کې د ضرورتو د قیامت نه پوره کړي تاجرانو لږ احتیاط کوئ کواړه تاجران یو که غټ که یو څیز قیمت واخلو قیمت یې خرڅ کړي خو مشکل نشته دا چې تا اخیستی په 10 روپۍ دی او خرڅی یې په 50 روپۍ ولې ویم دغه مې د ګټې ورځ ده صحیح ده د ګټې ورځ خو دې ده خو الله سره هر قسم امتحان شته وروره که یې راونیولې نو بیا موږ تاسو ډېر داسې مریضان په سترګو م لیدلي دي او اورېدلي موږ دي چې ډاکټر ورته ویلي چې د دې علاج نشته وروره ځه هلکه داسې مریضان هم لیدلي که نه دي لیدلي الله سره دقسې مرضونه هم شته ګوره که تا ظلم وکړه صحیح ده ګټه دې وکړه په ترتیب نه دا چې بل مسلمان ضرورت دی او تا هغه ضرورت نه ناوړه استفاده کوي پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې یو څیز په 600 روپۍ ټن دی دا چې زه خرڅ کړم مثال په 6,500 هلته بېرته ماته په 1000 راکوي زه چې بېرته اخلم په 100 به اخلم په 1000 به اخلم صحیح ده جواب د دې دا دی ما مخکې ویلې اغستی دی په 600 دی نو خرڅی څنګه په 1000 امدکه چې په 600 دی اغستی دی په 50 پکې وګټه 100 پکې وګټه مثال په توګه درته وایم په ټن کې نو مثال 600 دی واغسته په 200 اوس مثال درته وایم که دغه څیز تا بېرته هلته په 1000 واغسته خو چې بیا یې راوړې نو بیا به په 1000 خرڅی که نه یا د مثال په توګه باندې چې دغه څیز هلته تا ته په 1000 کېږي او تا اغستی په 600 دی صحیح ده داسې خو به م ونه کړي که نه چې په 600 د اغستی په 1000 د خرڅ کړه 300 د خدای په رضا ورکړي او 100 د ګټه پورته کړي نه دا خو دا 300 تا په جیب کې واچول مسلمان ورور اوس که چېرته دغه شی تا په 600 اغستی یو دفعه 5,500 ته راپرېوځي او تا په 1000 خرڅ کړی اوس به څه کوې ګورئ تجارت وی دیتا چې ګټه او تاوان به وي دا دلته چې شریعت منع کوي تا د بل انسان ګټې د مجبوریت نه ناوړه استفاده وکړه دغه شریعت منع کوي ګټه خو پکې وکړه موږ ګټ نه خو مخالف نه یو په 600 د اغستی په 6,500 یې خرڅ کړه په 6,500 د اغستی په 200 یې خرڅ کړه نو 100 روپۍ دې بس دي ډالر کړه اوس که ته وایې چې بیا دپاره بیا ګورو کېدای شم دغه اوس ته مړ شي کېدای شم دغه اوس هلته هغه تیل اور واخلي نو ته خو د دې مسؤلیت هم په غاړه نه اخلې چې په غاړه دې نشته چې ټولې دنیا ته به د تیل ورکړې نه دا مسؤلیت دې په غاړه چې ټوله ورځ به ته خلکو ته په ارزانه باندې تیل ورکړې نه یا په ارزانه باندې ګاز یا په ارزانه بل شی مثال په توګه منګه دا وایو که په 1000 دې واغسته بیا پکې ګټه وکړه که نه او که ته وایې چې دا یو دفعه راپرېوځي نو خو ګټه او تاوان وي تجارت ته که دا ته چې یو دفعه دا ګټه پورته کړې دا حساب یې نه تاجرانو کې ګوره یو کار د تاجرانو ورونه دې خفه نه شي زموږ خپلوان هم تاجران دي تاسو یو خبره کوم درته تاجران دي اکثر زما تقریبا 15 خپلوان دي زمونږ د الله د پیغمبر په منبر باندې درته ولاړ یم خبره کوم د پیازو تجارت هم کوي د کچالو کوي د بل هم کوي زما دا دومره عمر تقریبا چې دې سره زما وخت دی دوی نه ما چېرته وار نه اورېدې چې موږ 10 لکه وګټلې چې کله م ترې اورو 10 لکه مې وبایللې 20 لکه مې وبایللې 15 لکه مې وبایللې 10 لکه مې وبایللې ما ورته یو ځل وویلې چې و صاحبه زه خو هر ځل ستا د خولې نه دغه اورم چې ته یې بیلې ویاو نو ما ورته ویل دغه 10 لکه چې بیلې بې ځایه خو په قرار یو 10 کاله وخوره که نه
بیا دا لس لکه چې بل کال ته بیلې بیا یې وخوره که نه زه خو چې دا څو کاله تا ګورم تا ګټه ونه کړه بېګا د تاوان نه تاوان راته وایې وایي نه ګټه خو پکې شته ښه نو ګټه دې چاته وایي ګټه نه وایي ګټه نه وایي بیخي تاوان وایي ولې چې د یو سړي زړه را باندې راخوټ شي که زه وایم چې ولا په دونه مې خرڅ کړه زه ښه داسې ناسته خو دې وګټلې ما ته خو به دوکه راکړې تاجر ماما نه خدای ته به څه کوې تاسو یقین وکړئ تاجران د اکثره خفه نه شي خپله ګټه چاته نه وایي خو تاوان وایي د الله شکریه دې ته وایي چې ګټه دې وکړه هغه هم یاده کړه چې تاوان دې وکړه هغه هم یاده الله فرشتي به وایي چې یا الله دې سړي خو تاوان وکړو خدای دا ځل ورته ګټه ورکړه او چې هر ځل ته تاوان پسې نښتی بس الله تعالی ته به فرشتي وایي چې خدای پسې نور یې غرق کړه خدای پسې نور یې غرق کړه منظور مې دا و دا بے ځایه سوال د خلکو اذهانو ته راځي بهر تقدیر عزتمندو الله دې زموږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله تعالی د ټول امت مسلمه متفق کړي او الله دې دا جنگ په خیر او خیریت سره د مسلمانانو په ګټه استعمال کړي او الله دې کافرو ته د سره قوت نه ورکړي چې مسلمان باندې لاس پورته کېدل لویه خبره ده چې سترګې ورته رابرګې نه کړي الله د مسلمانانو بول بالا کړي خدا به مو وایي چې یا الله تاجرانو ته انصاف ورکړي الله تاجرانو ته انصاف ورکړي دعا وکړي په جمع خداوند کریم زمونږ د ټولو زندگی د رسول الله مبارک په طریقې باندې درست کړي الله زمونږ نارینه او زنانه دینداره کړي خداوند کریم زمونږ د ټولو نه راضي شي الله داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي یا الله زمونږ دا کړېدلې ځورېدلې اوس الله باقي مه کړی یا الله د خوشحالو په ثمر او د خوشحالو په باغونو باندې موردن نه کړي یا الله د پیغمبر په طریقې باندې درست کړي چې کله د دنیا نه ځو په آخر وخت کې مدا کلمه په ژبه جاري ولرئ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم